السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک ځینې مهم سیټینګونه دروښیم چې زده کول یې ضروري دي او له تاسو سره به دا سیټینګونه ډېره مرسته وکړي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه یم ریاض همکار، راځئ چې شروع کړو. نو راځو لومړی خپل فیسبوک راخلاصو او لومړی سیټینګ په دې ډول دی که چیرې تاسې د یو ملګري په موبایل کې خپل فیسبوک اکاونټ راخلاص کړی وي او بندول یې له تاسو څخه هیر شوي وي، نو د دې سیټینګ په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ له هغه څخه لاګ اوټ کړئ. نو راځو سیټینګ ته. نو تاسې به په د دریو کرښو باندې به کلیک وکړئ، ښکته به تاسې راشئ او دلته به تاسې لومړی پر سیټینګ او پرایوسي او بیا به تاسې پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دوهم اپشن تاسو ته راځي پاسورډ اینډ سکیورټي، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او له تاسو سره به دا ډول صفحه راخلاصي. نو په دې ځای کې به تاسې په دې سیال باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته هغه ټول ډیوایسونه، لیپټاپونه او موبایلونه راواخلي چې ستاسو فیسبوک اکاونټ پکې خلاص دی. نو ګوره په دې کې تاسو ته ښایي په دغه ځای کې زما اوس همدا اوس چې ما فیسبوک اکاونټ خلاص کړی دی د هغه ډیوایس دی او په دې نور کې هم موږ راخلاص کړي دا ټول یو موبایل دی، خو ځینې په کروم براوزر کې ما راخلاص کړی دی او ځینې په مسنجر کې. نو اوس مثال دغه ما د ملګري په موبایل کې راخلاص کړی دی، زه غواړم چې له هغه څخه یې بېرته ډیلیټ کړم. نو تاسو به په دې دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ او دلته یې تاسو ته دغه لاګ اوټ درکړی دی، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او ستاسو فیسبوک اکاونټ به له هغه څخه ختم شي. او کوم ټول په یو وار سره ډیلیټ کول نو لاګ اوټ اف آل سیشنز باندې کلیک وکړئ او ټول په هغه ډیوایسونو کې چې تاسو فیسبوک اکاونټ پکې راخلاص دی له هغو ټول څخه به ډیلیټ شي. نو راځو ملګرو دوهم سیټینګ ته. دوهم سیټینګ په دې ډول دی چې څنګه معلومه کړو چې موږ نن څومره فیسبوک استعمال کړی دی او پرون مو څومره فیسبوک استعمال کړی دی، مکمل ډیټیل موږ څنګه معلومولی شو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسې واپس راشئ. کله چې تاسې واپس راغلی نو په دې ځای کې به تاسې دغه سیټینګ باندې به تاسې کلیک وکړئ او تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي او په دې کې موږ سره دغه اپشن دی یور ټایم ان فیسبوک، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې ځای کې دغه سی ټایم په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسو ته درښایي په دې ورځ تاسو دومره فیسبوک استعمال کړی دی او په دې ورځ تاسو دومره فیسبوک استعمال کړی دی. دا تاسو ته ټول به تاسو ته ښکاري او که چیرې تاسې غواړئ چې په دې باندې ریمایندر ولګوئ نو ریمایندر هم تاسې پرې لګولی شئ. یعنې چې زه غواړم چې د ورځې 1 غنټه زه فیسبوک استعمال کړم نو فیسبوک ته موږ ته ټالۍ ووهي او موږ ته د یو نوټیفیکیشن راکړي. نو د دې لپاره به تاسې بیرته واپس راشئ. په دې ځای کې دغه سی ټولز تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو ګوره دغه اپشن دی ډیلیټ ټایمر او دا ټول دا به تاسې آن کړئ. نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسې ټایمر وښایاست. د مثال په توګه په دې ځای کې به زه ورځ انتخاب کړم چې دومره ورځې دي، یعنې زه د شپږ ورځې انتخابوم او په دې ځای کې ما 1 غنټه انتخاب کړې ده. په دې ځای کې تاسې منټونه هم ورته انتخابولی شئ او تاسو به په اپلای باندې کلیک وکړئ. نو که چیرې زه د ورځې 1 غنټه فیسبوک استعمال کړم نو اوس به موږ ته فیسبوک نوټیفیکیشن راکوي او موږ ته به ټالۍ وایي چې تاسو 1 غنټه فیسبوک استعمال کړ. نو راځو ملګرو دریم سیټینګ ته. دریم سیټینګ په دې ډول دی چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک اکاونټ فالوورز پټ کړو. نو زه به راشم خپل پروفایل ته او ښکته به زه راشم او دغه دا فالوورز تاسو ته ښکاري دا زما اصلي فالوورز دي. زه څنګه کولی شم چې دغه فالوورز په خپل فیسبوک اکاونټ کې پټ کړم او دغه جوین هم پټ کړم. نو د دې لپاره به تاسې خپل پروفایل به راخلاص کړئ او ښکته به تاسې راشئ. په دلته به تاسې ایډیټ پبلیک ډیټیلز باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو ښکته به تاسې راشئ او په دې ځای کې به تاسې دغه فالوورز باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو بیا به تاسې ښکته راشئ او په دې ځای کې ګوره دا خانې تاسو ته ښکاري، دا خانې به تاسې له ټیک مارک څخه وباسئ. کله چې مو دا خانې له ټیک مارک څخه ویستې او دا به تاسې سیو کړئ نو بیا به دغه فالوورز او دغه جوینډ به ستاسې په فیسبوک اکاونټ کې نه ښکاري. نو دا ده چې دغه له موږ سره سیو شوي. زه به دا یو ځل یې ریفرش کړم او ښکته به راشم. په دې ځای کې ماته ریفرش شوي نه دي. نو ګوره دا دی موږ ته ریفرش شو. نو ګوره تاسو دلته ښکاري چې موږ خپل فالوورز او جوینټ پټ کړ. نو په دې ځای کې موږ ته هغه پوښتنه هم جواب شوه چې موږ خپل فالو اپشن فعاله کړی وي او موږ ته په فیسبوک اکاونټ کې نه ښکاري. نو د دې لپاره به تاسې په ایډیټ پبلیک ډیټیلز باندې به تاسې کلیک وکړئ او ښکته به تاسې راشئ او په دې ځای کې به تاسې په دغه ډیټیلز تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو ښکته به تاسې راشئ او په دې ځای کې به ګوره دغه فالو اپشن تاسو ته تشه خانه وي، دا به تاسو ټیک مارک کړئ او دا به تاسو ټیک مارک کړئ. نو دا دواړه اپشنې به تاسو سره بیرته په فیسبوک پروفایل کې ښکاري او ستاسې د فالو اپشن به هم ښکاري. نو راځو ملګرو د فیسبوک څلورم سیټینګ ته. نو د فیسبوک څلورم سیټینګ په دې ډول دی چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک د سټوري پرایوسي ور چینج کړو. یعنې زه به راشم خپل هوم فیسبوک ته او زه به یو سټوري ولګوم.
زه به دغه تصویر کلیک کړم. نو کله چې تاسې یو تصویر سټورۍ ته ورکوئ یا یو ویډیو سټورۍ ته پورته کوئ نو په دې ځای کې ګوره تاسو ته دغه پریویسي نښان ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او تاسو سره به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو که چیرې دغه ټیک مارک تاسو سره په پبلیک کې لګېدلی نو هر څوک کولی شي چې ستاسې سټوري وګوري. که چیرې په فرینډز کې لګېدلی نو یوازې هغه کسان چې تاسو سره په فیسبوک کې فرینډز دي نو هغوی به ستاسې سټوري کتلی شي. نو زه به دا ټیک مارک بیرته په فرینډز باندې ولګوم. نو په دې ځای کې موږ سره دریم اپشن دی هیډ سټوري فرام، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې چې تاسو کوم ملګري انتخاب کړئ او بیا تاسو سټوري ولګوئ نو یوازې دغه ملګري به یې نشي کتلی او نور به هر څوک کتلی شي. د مثال په توګه دغه کس ما ټیک مارک کړ، زه بیرته شاته راځم. که چېرته زه سټوري ولګوم نو یوازې همدغه کس به یې نشي کتلی نو هر څوک به زموږ سټوري کتلی شي. او څلورم اپشن دی له موږ سره کسټوم، په دې باندې به زه کلیک وکړم او دلته چې تاسو کوم ملګري ټیک مارک کړئ بیا تاسو سټوري ولګوئ نو یوازې همدغه ملګري به کولی شي ستا سټوري وګوري او بل به هېڅوک هم نشي کولی شي ستا سټوري وګوري. د مثال په توګه دغه دوه ملګري ما انتخاب کړ، که چیرې له دې څخه زه سټوري ولګوم نو یوازې همدغه دوه ملګري به کتلی شي، بل به هېڅوک هم نشي کتلی. نو پنځم اپشن دی له موږ سره دغه کمنټ، که چیرې دغه اپشن تاسو سره په دې ځای کې آن وي نو هر څوک کولی شي ستاسې سټورۍ ته کمنټ هم وکړي. که چیرې دغه اپشن تاسې آف کړئ نو بیا هېڅوک هم نشي کولی چې ستاسې سټورۍ ته کمنټ وکړي. نو راځو ملګرو د فیسبوک پنځم سیټینګ ته. نو د فیسبوک پنځم سیټینګ په دې ډول دی چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک او مسنجر اکټیو سټیټس وربند کړو. که چیرته دغه سیټینګ تاسو په خپل فیسبوک او مسنجر کې وکړئ نو که بیا تاسې آنلاین یاست نو خلکو ته به دا پته نه لګي چې دا آنلاین دی که آفلاین. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسې راشئ خپل فیسبوک ته. کله چې مو خپل فیسبوک را خلاص کړ په دې دریو لیکو باندې به کلیک وکړئ، ښکته به تاسې راشئ او په دې ځای کې به تاسې په سیټینګ اف پریویسي او بیا به تاسې په سیټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ او تاسې سره به دا ډول صفحه را خلاصه شي. په دې ځای کې به تاسې ښکته راشئ او په دې ځای کې به تاسې دغه اکټیو سټیټس تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به تاسې په خپل موبایل کې دا اپشن تاسو ته ښکاري، دا اپشن به تاسې بند کړئ. نو کله چې دا اپشن تاسې بند کړئ نو له دې څخه وروسته به چاته پته نه لګي چې دوی په فیسبوک یا آنلاین دي یا آفلاین. نو زه راځم او دغه طریقه تاسو ته په مسنجر کې هم درښایم. نو تاسې به راشئ خپل مسنجر ته. کله چې مو خپل مسنجر را خلاص کړ نو په دې ځای کې به تاسې په دې دریو لیکو باندې به کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسې په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په سیټینګ باندې کلیک وکړ نو ښکته به تاسې راشئ او په دې مسنجر کې دا اکټیو سټیټس تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دغه اپشن به تاسې آف کړئ. نو زه به دا آف کړم. کله چې مو دا اپشن آف کړ نو له دې څخه وروسته به په مسنجر کې هم چاته پته نه لګي چې دا آفلاین دی یا آنلاین. نو د فیسبوک سیټینګونه ډېر زیات دي چې زده کول یې ضروري دي. نو نور سیټینګونه به زه تاسو ته په بله ویډیو کې راوړم. دا ویډیو اوږدېږي نو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.